मैसेज अफगान ټولو क्रिकेट خویندو او ورونو फैंस के ته लिए सलामونه وړاندې کوم. الله और دې وکړي कुछ چې ټول लोगों راته के روغ लिए او जो جوړ कि یې. دا لږ واورئ. आपने एक बड़ा आपकी सुपर फैन जो आपने सफीर तैनात कर दिया अपने क्रिकेट का रहीम सिद्दीकी साहब, इनके लिए आपके क्या मैसेज हैं? और कुछ दिन आपने 2 दिन पहले आपने हमन का मैच जो करवाया था वहां पर काबुल में, तो क्रिकेट फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम क्रिकेट चाहते हैं, क्रिकेट तो है, क्रिकेट रहेगा? मेरे मैसेज सारे लोग के लिए, स्पेशल अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, जो अफगानिस्तान में होता है, बाहर में होता है, कुछ मुल्क या कुछ कंट्री में होता है, मेरी पूरा कोशिश ये कि मैं ये फैंस के लिए या क्रिकेट का हवाले से वो शौक था कि अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और वो जो लोकल लेवल है या इंटरनेशनल लेवल में इंशाल्लाह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का पूरा कोशिश है, इसी भी का सारा स्टाफ का ये कोशिश है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. जो क्रिकेट ये चीज़ है वो अमन के लिए, मोहब्बत के लिए. आपने रहीम सिद्दीकी का बात की, वो हमेशा अफगानिस्तान टीम से उसका बहुत शौक था, अलाका था, मोहब्बत था. वो अभी हमारा सुपर फैन है और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी हम उसका बंदोबस्त हो गया. इंशाल्लाह वो आएंगे न्यूजीलैंड से इमारात में. और मेरे दोस्तों जो अफगान रेफ्यूजी دا وړکې شانتې کلیپ تاسو وکتلو. پوره ویډیو د دې خبریال په یوټیوب چینل کې ده. ها دا افغانستان خبریال نه دی، د افغانستان نه دی، دا د پاکستان دی. د ویاړ خبره ده چې یو کس د بل ملک نه پاڅېږي په ما باندې غږېږي. زما په حق له تپوس کوي. دته هم معلومات شوی چې د افغانستان کرکټ بورډ رحیم صدیقي سوپر فین اعلان کړی دی. خو څه شوه زمونږ هغه میډیا څه شوله؟ ګیله مې ته نه خود کېږي که نه؟ څه شوه بي بي سي څه شوه ټي اس څه شو سمشاد څه شو؟ کله زما په حق له باندې پوسټ کړی دی نه دی کړی، خو ګیله مې کېږي که نه؟ بله خبر دله دا وکړم چې زیاتره کسان وایي چې رحیم صدیقي تا په کرکټ بورډ باندې نیوکې بس کړي دي. همدې فضلي صاحب ما ته ویلي دي چې سالمه نیوکه ستا همیشه حق ته. سپینې خبرې کوي، افغانستان سره مینه لري، موږ به تا ته مینه درکړو. نیوکه ستا همیشه حق ته په کرکټ بورډ باندې. نیوکې نه څوک نشي منې کولی. بله خبر دله دا وکړم که نه، زه به همیشه نیوکه کوم. که فضلي صاحب غلط کار کوي، که کرکټ بورډ کې کوم کس بل غلط کار کوي، خو چې څومره موږ ورباندې نیوکې کوو همدومره دو بیا ملاتړ ته هم ضرورت لري. ورلډ کپ را روان دی، کله چې کرکټ بورډ 20 کسیزه سکواډ اعلان کړي نو اوس ډېر کسان وایي چې دا ښه نه دی، دا ښه نه دی، دا ښه نه دی. مخکې به وایي چې دا ښه دی، دا ښه دی، دا ښه دی. اول ته زه خپل ځان یاد کړم. چا وی اصغر واچوي، چا وی ګلبدین واچوي، چا وی کریم جنت واچوي، چا وی راشد واچوي، چا وی ګلبدین واچوي. زیاتره کسان چا وی حضرت واچوي، چا وی شهزاد واچوي. هغه ټولې پکې ور واچول. اوس هم خلک راځي نیوکې کوي. اوس دغه وخت چې راشد نه نیولې، ګلبدین نه نیولې، نبی نه نیولې، دې ټولو موږ ملاتړ وکړو. ورلډ کپ را روان دی. الله دې نه کړي چې بهرنۍ چې آی سی سی ده، زمونږ آی سی سی ده، دا باندې بندیز ونه لګوي. دې وخت کې موږ باید د ټیم ملاتړ وکړو. تقریبا 40 ورځې پاتې دي ورلډ کپ ته. 40 ورځې پاتې دي. په دې کې باید په لوبغاړو باندې پریشر وانه چو. دغه 20 کسیزه سکواډ اعلان شوی دی، نه 15 به انتخابېږي. دا 20 پوره نه انتخابېږي، دې نه به 15 صرف انتخابېږي انشاءالله. بله خبر درته دا وکړم که نه چې زه همیشه د حق ملاتړ کوم. ما ته کرکټ بورډ کومه تنخوا نه راکوي. زه چې کله اوس دوبۍ ته انشاءالله د ورلډ کپ دپاره ځم، آی سی سی د 24 نفرو پیسې کرکټ بورډ ته ورکوي. آی سی سی ټوله بودیجه چې د ورلډ کپ د دا کرکټ بورډ ته ورکوي. چې کوم ټکټې کېږي هلته هوټلې دا ټولې ورته آی سی سی ورکوي. زه چې څنګه لوبغاړی دی 11 لوبغاړي 12 زه لکه د فین د لوبغاړي په حیثیت زه هم ورسره یم، ځکه چې زه اوس په سره رسمي توګه یم. زه کله هم خیانت نه کوم. په لا اله الا الله محمد رسول الله که ملک سره کله هم خیانت وکړم نه. د چا چې چا ملاتړ ته ضرورت وي پوره یې ملاتړ کوم، خو په حقه ناحقه زه د چا ملاتړ نشم کولی. دې ځینه چې زه کله دوبۍ ته ځم چې بېرته راځم 14 شپې به زه دلته